السلام علیکم. سلسله د فلمي ستوري چې ورکې مونږ تاسو سره د فلمي اداکارانو په هکله خبرې اترې کوو. نو د نن ستوری دی ګل خان. قانون سجاول دی او سجاول چې چا پسې شي نو هغه نه راو ګودر خطا شي. ګل خان د پښتو فلمونو یو معتبر نامه ده. ټول عمر یې هم د ویلن یعنی منفي کردارونه کړي دي، ولې دا خبره به ټول خلک مني چې په فلمونو کې څومره ظالم، جابر، بدماش او بد کردار وي، هغه به په عام ژوند کې د هغې نه برعکس وي. ګل خان هم یو ډیر اجستبه، ملنګ او درویش انسان دی. وسره تقوادار او 15 وخته مزګزار او یو شریف انسان هم دی. ډیر په مشکله مې را پیدا کو ځکه چې لاهور لسته کاله وړاندې پریښی و. ما ته ځینې پوښتنې کړې وي چې د هغې دا جوابونه تاسو سره شریکوم. خو در یاده به کړمه چې دا مرکه ما د ګل خان سره په کال 2019 کې کړې وه. پوښتنه دا وه چې ګل خان څوک او د کوم ځای دی؟ وایي چې زما نوم ګل خان، د پلار نوم مې زیر خان، کلی مې برنګ علاقه ورته وایي. موږ چې کوم ځای کې اوسېږو نو دې ته سروال وایي. یو ښایسته غریزه علاقه ده. د نښترو ونې دي ښایسته، خوږې د چینو اوبه دي. خدای پاک ورله بیا راوستم. د زیږون پوښتنه چې مې وکړه نو وایي چې شناختي کارت مطابق زما د زیږون نیټه 1958 ده، ولې کیدای شي چې کال 2 یې راله کم لیکلی وي. سبق مې بیخي نه دی ویلی، البته قرآن عظیم شان مې سره د مانو ویلی دی. د هغې په برکت په لیک لوست باندې تر څه حده پورې پوهېږم. فلم ته تګ څنګه وشو؟ هغه وایي چې والد صاحب مې زمیندار سړی و، څه خو زمونږ علاقه داسې ده چې د روزګار څه خاص بندوبست نشته. زما یو ورور و چې اوس وفات شوی دی او یو مې خور ده. زه د معاش په لټون کې د کوره ووتم. دا کال 1980 و چې لاهور ته لاړم. دا هلکان به چې کله هم لاهور ته لاړل نو د فلمي سټوډیوګانو چکرې به یې خامخا لګولې او بیا به یې خبرې کولې. زه هم لاړم. دغه دوران کې د پنجابي یو فلم جوړېدو علاقه، هغې کې راته یو ورکوټی کردار خاموشه میلو شو، خو دغه فلم ننداره نه شو. د هغې نه پس دویم فلم هم د پنجابیو چې نوم یې و سجاول، په هغې کې مې یو ورکوټی غوندې کردار د ماشوم وکړو، څو مکالمې هم وي. بیا چې ما یوسف خان شیربانو فلم وکتو نو ډیر زیات خوشحاله شوم. ما وی ځکه خیري اوس په پښتو فلم کې کار ماته ملو شي. لومبه فلم می ارمانو چې راته ورکې یو ورکوټی غوندې کردار ملو شوی او بیا سلسله روانه شوه. ګل خان وای ما په 200 پښتو فلمونو کې کار کړی دی او دغه شان 300 اردو او پنجابي فلمونه می هم کړی دي، ولی مال ټول عمر د ویلن یعنی منفي کردار را کړی دی. زه به اکثر د ویلن سره سیکنډ ویلن وم او بیا مې زیات کردارونه د پولیس انسپکټر کړی دي. ننګ او ناموس کې مې د ډي اس پی کردار کړی چې هغه خلکو ډیر زیات خوښ کو. د یو بل سوال په جواب کې وایي چې د دولت لیونی کې زما اهم رول و. د نعمت سرحدي د زوی کردارو ولی اهم کار ورکی زما. فلم کې مو د اداکارۍ نه سربیره بله کومه څانګه کې کار کړی دی لکه هدایتکار یا فلم ساز؟ ګل خان وایي ما فایټ ډیر کړی دی. 4-5 فلمونه داسې وو چې زه ورکې فایټ ډایرکټر پاتې شویم. هدایتکاري یا فلم سازي دا زما د وس خبرې نه وي. د فلم نه علاوه مو په سټیج یا ډرامو کې کار کړی دی. ګل خان وایي په کوټه کې د سیټ حشمت سینما کې مې یو سټیج پروګرام کړی و. باقي راته ډیر ویلی شوي ولې ماته د فلمونو نه وخت نه میلاوېدو ځکه چې په هر یو فلم کې به زما کردار و. داسې ورځ به نه وه چې زما به په 2-3 فلمونو کې شوټینګ نه و. بیا وایي چې کله د فلمونو خوند لاړو، بدر منیر وفات شو نو زما هم زړه مات شو او بیرته خپل کلي ته راغلم. د واده په هکله وایي ما واده نه کولو خو د فلم نه مونږه څه جوړه نه کا، څه داسې د معاش ذریعه هم نه وه. تبلیغ له بتلم، دنیا نه مې زړه موړ شوی او اوس هم موړ دی. بس کار مې د قرآن عظیم شان تلاوت او مانځه او داسې سره دی. قرآن مې په ترجمه باندې ویلی دی د شپې را باندې ویره
مخکې م راتله او اوس هم راځي، ځان په قبر کې وینم، وبوږنېږم، خو زما د تره زوی دی، د هغه د کور ودانې د ترور لور ده چې د قرآن حافظه ده، نو هغې سره مې په کال 2005 کې واده وکړو. 14 کاله پس راله الله پاک یو زوی راکو، نوم مې ورله محمد اسحاق کېښودو، اوس د 9 میاشتو دی. دعا کوئ چې الله تعالی په ژوند کې برکت کیدي او نیکمرغه لوی شي. بله پوښتنه ترې ما دا وکړه چې په سی ډي ډرامو کې مو کار کړی دی. ګل خان وایي چې لرې کوه سړیه، یو 12-14 مې کړي وي، خو خوند یې هغه شان نو څنګه چې د فلمونو، نو بس پرېمښوده، د پیسو دپاره به چې ورته مې کال وکړو، یا به یې سیم بدل کړی و. سی ډي ډرامو کې به ځان سره ډرامې دپاره لباس، وردي او بریتونه هم خپل وړي. ما ترې پوښتنه وکړه چې دومره موده تاسو په سوونو فلمونو کې کار وکړو، څه درته جوړ کړل؟ جواب یې دا و چې یره جي ازاري شانتې کار دی، د کوي خټه وه اوم په کوي به لګېده، بس غږ یې مه کوئ. بل سوال دا و چېرته ایوارډ درته میلاو شوی دی؟ ویل توبه وباسئ حاجي صاحب، یو ځل راته بېدربخته خدای پاک وبخي، هغه وی چې ګل خانه 1500 روپۍ ورکولی شي چې ایوارډ درته میلاو شي. ما وی زه په دې موږي باندې څه کوم، په 1500 روپۍ خو داسې شل جوړېږي. نو هغه هم ورته داسې وکتل، هغه چاله چې ایوارډونه ورکړي وو هغې د سره په فلم کې کار هم نو کړی. ګل خان نه ما پوښتنه وکړه چې نن سبا د دوکان نه علاوه څه کوئ؟ جواب یې دا و چې بس زیات وخت مې په تبلیغ کې تیریږي. ځه ګل خانه، الله پاک دې خوشحاله لره، الله دې مل شه او دغه بچی درته خدای پاک نیک عمله رالوی که، امین. دا به د نامور اداکار ګل خان هغه مرکه چې ما ورسره په کال 2012 کې کړې وه. د دې نه پس زما او د ګل خان یو ورورولي، یو تعلق جوړ شو. هغه 2 پیرې زمونږ کلي ډاګ بېسود ته راغلی او ما سره یې ټوله ورځ تېره کړې ده او ډېر زیات په خوشحاله و. دغه شان هر کال چې د ارواښاد بدر منیر کلیزه کېږي، نو ګل خان هغه د ملکنډ د سردارو نه په خپله خرچه ورته ځان را رسوي او پکې برخه اخلي. ګل خان یو ډېر عجیبه غوندې انسان دی. ما چې کله د هغه سره ملاقاتونه شوي دي، نو زه د هغه نه ډېر زیات متاثره شوی یم. د هغې بنیادي وجه دا ده چې په ګل خان کې عاجزي ده. هغه وایي زه چې کله په فلمونو کې ومه او څوک پښتون به سټوډیو ته راغلی او خواهش به و چې زه سټوډیو وګورم، نو ما به ګوټ په ګوټ وګرځولو. ډېرو خلکو به د داسې خلکو نه روپۍ او پیسې اخیستې، ولې ما چرې هم چاته لاس نه دی نیولی. د هغه د خوښې اداکار بدر منیر، آصف خان، یاسمین خان، بیدربخت، جمیل بابر او دغه شان نعمت سرحدي. او په کامیډي کې وایي چې زما لیاقت میجر ډېر زیات خوښ و. د کامیډي رول په هکله ترې ما پوښتنه کړې وه چېرته کامیډي رول دې کړی دی؟ وایي چې نه، کامیډي رول مې داسې نه دی کړی. بیا هم ما یو پوښتنه وکړه چې ګل خان وروره، تا خو په ځینې فلمونو کې داسې کارونه کړي دي چې هغې ته ګوته نیوی شي. نو هغه په جواب کې وایي چې دا زما د وس خبره نه وه. ما هېڅکله هم دا نه خوښول چې زه سپک کار وکړم، ولې دا د فلم ساز ډیمانډ او د هدایتکار وینا وه. که نه مې کولې نو څه به مې کول؟ زما د فلمونو سره هېڅ شوق نه و. زه خو په مزدورۍ پسې تللی وم، مونږ غریبانانو، مونږ عجزانانو، زه په 2 پیسو ګټلو پسې تلم. بیا هم ما چې په کومو فلمونو کې داسې کار کړی دی چې په هغې د چا زړه ته درد او ازار رسېدلی وي، زه اوس د هغې نه معافي غواړم. دا وه د فلم سټار ګل خان د ژوند او فن قصه. لیک او راوي محمد اسلم، ایډیټینګ اسامه اسلم، پیشکش حاجي اسلم آفیشل. دا پروګرام او دا ویډیو د هغه چا دپاره ده چې فلمونه یې خوښ وي، اداکاران یې خوښ وي. د چا چې نه وي خوښ، نو هغه د کتلو او اورېدلو تکلیف نه کوي. زه سوال کوم هغه ملګرو ته چې کله پښتنو تاسو چاته کمنټ کوئ ماته او یا بل چاته، نو کوشش دا کوئ چې غلطه او سپکه خبره چاته هم مه کوئ، ځکه چې په دې باندې زړه ازارېږي او د ازاره چا بازار موندلی نه دی. خو د دروند سړي د خولې نه به چرې هم سپکه خبره وانه اوري او د سپک بنده د خولې نه به چرې درنه خبره وانه اوري. شکر الحمدلله ما سره درانه پښتانه او داسې خلک
زما په چینل زما پروګرامونه ګوري ملګري دي چې هغه ډېر محترم دي، زه ورته احترام لرم. نو تر بلې خپرونې د لوی الله په امان.